در په سپیشل نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو له شال تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفه کاکړ. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وايي د اګست له 19 نیټې څخه تر 25 نیټې پورې له 22,000 څخه ډېر کسان له افغانستانه وتلي دي. دغه سازمان د راپور له مخې څه باندې 40,000 کسان له بېلابېل هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. IOM د دوشنبې په ورځ زیاته کړه چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو نه 50 سلنه هغه کسان دي چې له ایران څخه شړل شوي دي، خو په ورته وخت کې 53 سلنه هغه کسان دي چې له افغانستانه وتلي ایران ته تللي دي. په بامیان ولایت کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د شمیرو پر بنسټ په تیرو 3 میاشتو کې د بامیان ولایت روغتون کې پر خوارځواکۍ اخته د څه باندې 160 ماشومانو درملنه شوې ده. د کورنۍ اقتصادي ستونزې له وخت وړاندې زیږون، د امیندوارۍ پر مهال د میندو سالمه تغذیه نشتوالی او د روغتیایي لارښوونو نه مراعات کېدل په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو بنسټیز لاملونه بلل کیږي. ځینې کورنۍ وایي د وزګارۍ او ناچارۍ له امله کورنۍ او ماشومان ته د خوراکي توکو برابرولو وس نه لري. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر ویلي وه که مرستې کوونکي هیوادونه ورسره مرسته ونه کړي، تر 2 میلیونه زیاتې میندې او ماشومان چې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري دوی ورسره مرسته نشي کولی. د هند په 3 ایالتونو کې سیمه ییزو چارواکو په تېره یوه اونۍ کې د سختو سیلابونو له امله د څه باندې 60 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په جنوب لویدیځ کې د ګجرات ایالت او د هند په سویل ختیځ کې د تلنګانا او آندرا پردیش په وروستیو ورځو کې د سختو بارانونو او طوفانونو شاهد دی. د دوشنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د آندرا پردیش ایالت په ویجی ادا ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو له امله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په تلنګانا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو هم د دوشنبې په ورځ د سپتامبر پر 12 اعلان وکړ چې په دغه ایالت کې د سختو سیلابونو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. هندي رسنیو هم په تیرو څو ورځو کې د ګجرات په ایالت کې د سیلابونو له امله د لږ تر لږه 28 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د سنبلی په 8 راپور ورکړ چې د ګجرات له سیلاب ځپلې سیمې څخه څه باندې 40,000 کسان ایستل شوي دي. د دوشنبې په ورځ په لسګونو خلکو د غزې په ملاتړ د نیویارک ښار واټونو ته راووتل. یو شمېر اسرائیلي پلوه مظاهره کوونکو چې دغه سیمې ته څېرمه راټول شوي وه او د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاقو په جرم یو افغان وګړی اعدام شوی دی. دغو رسنیو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د بیان خبره راخیستی او لیکلی دی چې دغه افغان ته به نوم عبدالقیوم شنواری و. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دغه مجرم ونیسي او وروسته له هغې چې دغه قضیه با صلاحیته محکمې ته راجع شوه، محکمې یو پریکړه وکړه چې پر اساس یې پر ده لګېدلي تورونه ثابت شول او د اعدام په سزا محکوم شو. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت باید د عبدالقیوم شنواری پر وړاندې د شنبې په ورځ په مکه مکرمه کې د تزعیري اعدام سزا عملي شوه. د حماس ډلې پوځي څانګې د دوشنبې په ورځ د سنبلی په 12 اعلان وکړ چې د یرغمل شویو کسانو ساتونکو ته نوې لارښوونې ورکول شوي دي او که د اسرائیلي پوځ فشار دوام وکړي یرغمل شوي اسرائیلیان به بیرته په تابوتونو کې اسرائیلو ته وسپاري. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د نظام الدین قسام نظام ویان ابو عبیده په یو بیانیه کې ویلي د نتنیاهو ټینګار د یوې موافقې پر ځای د پوځي فشار له لارې د بندیانو د خوشي کولو په معنا دی چې هغوی به بیرته خپل کورنۍ ته په تابوتونو کې ستنیږي. هغه ویلي چې د حماس مجاهدینو ته چې د بندیانو د ساتنې مسؤلیت لري نوی هدایت صادر شوی دی چې که اشغالګر اسرائیلي پوځ د توقیف ځای ته نږدې شوه نو ورسره څه ډول چلند وکړي. ابو عبیده دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د 6 اسرائیلي برمته شویو کسانو جسدونه د سر په شا برخه کې په ګولیو ویشتل شوي دي. د روسیې
ولسمشر ولادیمیر پوتین د سنبلی په 12مه شپه مغولستان ته ورسید. منګولیا ته د پوتین سفر ډېر قانوني حاشیه لري ځکه چې دغه هیواد د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی دی او د محکمې په 2023 کال کې پوتین به دې تورن کړی چې د جنګي جرمونو د مخنیوي او له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني لیږد د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کوي. منګولیا ته د پوتین د سفر له اعلان وروسته اوکراین چارواکو له دې هیواده وغوښتل چې پوتین ونیسي، خو د کریملین ویان ټینګار کړی چې دوی په دې اندېښنه نه لري او د پوتین سفر به له پلان سره سم ترسره شي. د بریتانیا حکومت د دوشنبه په ورځ سنبلی په 12مه اعلان وکړ چې اسرائیلو ته د وسلو د صادراتو له 350 جوازونو څخه 10 جوازونه ځنډېدلي دي. بریتانیا د وسلو د ځنډولو لامل د څرګند خطر په ګوته کړ چې د وسلو احتمال د نړیوالو بشردوستانه قانون څخه په جدي سرغړونه کې کارول کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی د دوشنبه په ورځ پارلمان ته وویل چې په جزئي تعلیق کې به هغه توکي شامل وي لکه د جنګیالیو برخې، چورلکې او درون الوتکې چې د غزې په روانه جګړه کې کارول کېدای شي. لامی وویل موږ اسرائیلو ته د وسلو صادرولو جواز بیا کتنه کوو او زیاته کړه زموږ ارزونه ښایي چې اسرائیلو ته د وسلو ځینې صادرات ممکن د نړیوال بشردوستانه قوانینو څخه د سرغړونې لپاره یو رښتینی خطر وي. د چین دولتي رسنیو ویلي چې په دغه هیواد کې د یوې ښوونځي د بس د چپه کېدو له امله د یو شمېر زده کوونکو په ګډون 11 تنه وژل شوي دي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.